बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अम्मा बाद सींच दे फिर खून दिल से गुलशने इस्लाम को, सींच दे फिर खून दिल से गुलशने इस्लाम को। हैदर खैबर वलेकिन बाजुए हैदर नहीं, शिम्र लाखों है मगर शब्बीर का लश्कर नहीं। दरूद शरीफ हुआ है। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, तकरीबन द अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत ज़ेर एहतिमाम शपगत जलसे तासु टोलु वावरिद। द उलमाओ तकरीरुना तासु पदे मौजू बांधे वावरिद। नन दशपे पर जलसों के आखिरी नए जलसा दा और सबाब दौरा से यवा बजा 2:10 बजे कुआटे गेट के चिकम जुमात दे द जनाब कारी असलम साहब सबाब पागे की। अजीजान आरियो आलिम स्तासु पमख के खपल दर्द दिल द खपल वस मुताबिक बयान करे। जहम द दीन यो अदना खादिम और द अदना तालिबुल इल्म पे हैसियत यो दर्द दिल दे वक्त मुक्तज़यात मुताबिक स्तासु पर मख के अर्ज को। मुसीबत दा दे कि खबर डेरी जमा वर्ता तुम रताब बचर तई चागा टोले जस्तासु पर मख के बयान जकच जमा देवख के 54 साल उम्र थे और 55 साल उम्र को दे डेरो चगो वालो दातिया कालू बुढ़ा करा। नाजीजानो जतास्ता ईमानी वयम छे पखवा मां पे यो शपके बा सहर बांग पूरी 5 जलसे पदे पे खबर की को उस चियो कमम 2 रजे में तबियत द्रुंदी और खबर ताबरा की नहीं तासुबवाई दा टोल आलिमान तकरीरू न कई दा टोल गरीबान बुढ़ागान दा टोल पके दनना खोकला शिवी आसे डांचे दर तखकारी जमा तबियत ते देर जियाद हसास जियाद बुढ़ा पदे उमशो होना दास बुढ़ाम ने
چې دا د وخت لوټيري او غداران چرته دا سوچو کی چې زا سر به مرشنا کزمر شم دا الله دین پچا پورې موقوف نه دی بل بجلګر مولا کاتا الله شاه بخاری مر شو خدای پاک 2 کروڑ عطا اللہ شاگان پیدا کر مولانا مدنی مر شو تاسو ګورئ په دې مدرسو کې علما ناشتي هغه فرایض چې کوم مولانا مدنی په دیوبند کې انجام کول بخاری او ترمذی لولو لپاره خدای نور مولانا مدنی پیدا کړ ٹھیک ده جی د پیغمبر د وفات نه وروسته ک دین حقا وران نشو نو زمونږ د مرګ نه وروسته دین حقا ورانه دي نشي سره په خپل واس پړ دې ما سره حس هغه فطری حس دې هغه داده چې زه د خپل ملک ته ګورم انتهایی تعجب راته کی او دا شعر را یادېږي چې یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي دا فطری حس ته ماتا انتہائی پریشان کن دا پاکستان غم والی دا بدرتا وسوائے بیا پدی ملک دی علماء تاسواوری دا دیر زور پدی اولا گولو چه شیعگان داوی او منگ داوی دیر پوشوی بھئی آسے درتے خبر کوم ما تا پدی جلسو کی لوی تکلیف بلی لوی اغدائی چه دا خلق داسی ناس دی لکه دا دمکڑے مرس نہیں داسی ناس دی پوئی کی نا کل داسی گوری کل داسی گوری خبرن تاسو خیال را لوی تکلیف را تبلتائی خبرن قسم په خدای چې د کافی زمانه نه دا یو طریقه د علماء او د تقریرونو او تبلیغونو را روانه ده خبره نه پوي سنخلی نه در پوره دینه زیات بد قسمته دی یو قوم بل سکی دی چې پاغه پوره سنخلی نه لکه طالبانو ته سړی درس کوي درس نو هغه ته د طالبانو پته لګي مدرس ته د طالبانو پته چې دا طالب پورې سبق نخلی او دې پورې نن خلی دا وګورئ چې دا کوم مسګړی وړي وای لګیا دي دی وګورئ چې دا کوم مسګړی وړي وای لګیا دي دی پورې سبق نه دین خته دا شورا ته چې کم تلی دی پورې ټکه نه دین خته چا پورې چې سبق اون خته د سردار کونین فرامین ورپوری اون خط آپ بیا ملنگ ہوئی او هغه خدمت د پیغمبر د خبرو بکای چې کوم خدمت ابو هريره کړو هغه لاجبه د قران کریم ساتي چې کوم لاج د قران د پیغمبر نرستو حضرت عمر ساتلی نن دا نسخه د قران چې ستاسو په مخ کې محفوظه پرته ده دا د حضرت عمر برکت
چې مونږ پورې ځنخلي نه په خبره نه پوي. عزیزانو تاسو به دا پوهیږئ چې زمونږ او د شیعاګانو منځ کې هلکه دا څه جګړه ده؟ هېڅ جګړه نشته. تاسو ووایئ چې کوم قوم کې دا اهلیت نه وي، کوم قوم د قوم کې دا اهلیت نه وي چې د خپلو زامنو او د خپلې ښځې سره فیصله وکړي، هغه قوم کې دا اهلیت شته چې نن نه 1400 کاله وروستو د ابوبکر او د علي فیصله وکړي؟ دا اهلیت پکې شته؟ کوم قوم چې د استنجا کولو په تمیز نه پوهیږي، هغه قوم کې دا اهلیت شته چې هغه د پیغمبر د اولاد منځ کې فیصله وکړي؟ دا ستا څه کار دی او زما څه کار دی؟ زه د شیعو ټول مشران منم. څوک یې نه منئ؟ شته تاسو کې څوک؟ شیعه پنجتن پاک وایي. زه وایم چې د پنجتن پاک د کوڅو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچوي، دې نه لویه دوایي بله نشته. که عشق مجازی عشق پایسک بوسیدہ مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. پایسک بوسیدہ مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. د سپیخ په ولې صفای لکه وې دا سپه به کله کله د لیلا په کوڅو کې ګرځي. نو د لیلا د کوڅې خاورې د خپو سره لګېدلې دي، نو ځکه یې سپوم چې خاورې سپ مجازي شو. ټیک شو. 12 امامان ته وایي د 12 امامانو کوڅې جارو کول په جارو زه به خپل سعادت ګڼم. ټیک شو. ګوته پرېږده زمانم فقه جعفریه خبرې کوي. راشه په دغه فقه جعفریه به خبرې وکړو. که فقه جعفریه د قانون محمدی نه، قانون خود دوه دي، یا قرآن دی یو حدیث دی، بل څه شته پکې؟ فقه تدوینونه خو رستو شوي دي 150 کال رستو. اصل شی قرآن او حدیث دی. اصلی دین قرآن 1500 آیاتونه احکام، 3500 حدیث احکام، 4000 روایاتنا ډانچه اسلامیه جوړه ده. کده دینه فقه حنفی خلافی مونږ نه منو او کده دینه فقه جعفری خلافی مونږ نه منو. خبره خلاص کړه. پدې به خبرې زه ستار څه منم، ته زما 3 کسان نه مني. کم؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر د خدای خو دومره خوښو چې د غرمې پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشو الله وی ابو بکر ته زما سلام ووایه. نو د خدای خوښو ستا بدی شنو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده؟ د خدای خوښو او ستا بدی. عمر هغه انسان دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه
الله د عمر د مرزا مطابق نازل کړي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وي چې عثمان په خدای مې دې قسمی چې تا جنت سو زله په بیا اغسته د خدای او د رسول خو ابو بکر عمر عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده نو وایا چې په غلطه ځای موقته آسمان نه आवाज تا تم نکیږي او ما تم نکیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو تب مو او زبه مخه که حضرت عمر غوند سخت سره والا خرازي او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وای نو ستاو زما منس کې چې حق د چا طرف دی زما دا ایمان دی کما ته دا ثابت شي چې حق تا سره دی زب سبا تور جو بواچوم او تور پټکې په سره مو زشیا کېږم. الکا جګړه د خبره ده ختم جنت لا زور کې او زیم کو کدارا ته پته چې ستالار جنت تلنده د زشیا کېږم او کزمالار جنت تلنده ونو ټیک بت سنی کېږي. دې کې د جګړې څخه خبره دې کې جګړه نشته فساد نشته. اسلام تر تاو ما چې را رسېدلی دی دا د پیغمبر د خسته او اخلاق او برکت دی. اخلاقی مظاهره به سره کوو که پیغمبر په طائف کې د کانو وشتونه بعد دعا وکړه چې پروردګار د طائف خلکو په ما د کانو باران وکړه اے خدای د دې په بدل کې ته د رحمت باران وکړه. اے الله په مای کانی رو ورول خدای د دې بدل کې ته په رحمت رو وروا. زما عزیزان عرض مې دا چې زما بد شیاو سرا د دلایلو جګړه دلائل با ما تخیر دلائل با زدر تخیر چې حق کم طرف ته هغه طرف ته اتباع وکړو. خبره خلاص دا وخت آیا د شیعه سنی د فساد ده او کدا وخت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار ده. پټول ملک یو ګورې دا خوف او حراس چالا تھوڑا گروپ راوته دي ا تھوڑا گروپ ته چا تھوڑا دوی ولت څه هوا ور کوي لګیا دي په اخبار کې فوټوار خزي کې مګړي پرتی دي نن جنگ پندای کې وګورئ یو معصوم په تبر کې مګړې پروت دی نن جنگ پندای کې وګورئ بیا دې ظلم لا ته په ټي وي هوا ورکړي ستاد ملک ټلویزیون دا ظلم قوم ته خی چې دا وګورئ د دې مفهوم مخالف سره وزي. اوس په دې ټکی کې خدای سر در پورې نخته خو په پوي مشه د دې مفهوم مخالف سره وزي چې ستا دور حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په خدمت کولو. ستا دور حکومت د ملک او د قوم خدمت نشي. زما خزا زما بچی په کور او په کوټه کې د محفوظ نه زبتا څکم زبتا څکم
کور کې محفوظ نه یې زه دې تا څه بیا ته کوې څه ستا قومي اسمبلي په 8ویں ترمیم بل کې نښتې ده 8ویں ترمیم بل کې او ملک کې د قوم بچي په تبرونو کې مکیږي لچا ته 8ویں ترمیم بل پاس کړې چې سمې کړې دي دام روا او چې سبا قوم دام روا هاجي او ملک کې د قوم بچي لګیا دي کې مکیږي دا زما ذمہواری زه د ملک دشمن ډاکټر چرې د مریض دشمن نشي کېدی که کېدی شي عالم چرې د قوم دشمن نشي کېدی دا لیبلې خو تاسو سره ډېرې پرتې دي چې ان کی गिरफ्तारी امن عامہ کے سلسلے میں لائی گئی امن عامہ زه خرابوم دا تھوڑی والا تما ویلی دي چې خلک مړ کوي زامن عامہ خراب زامن عامہ حکوم قوم تویم چې ویښ شي کریا کہنے پاتا سن کے تے ہوشیار روی کریا کہنے پاتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاعتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرے دی بند وچ کھریاں کے نہیں پاتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی تیارے درباندی عظیم میرا روانی دی زما دې په خدای قسم وی کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخم ملنګم زیات نه زیات مړ بشما زخو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 लाख روپو فرنیچرو دے پزان نجارما پزان نجارم نخپل کټو بستر جاړما کجاړم ستادا نازک خزا جاړم چې دا تمرا پناز دې ساتلې دا غریب بچرته منډه وهي زخپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبه سرادت دي لوګي سرادت دي کچکور کې اوسې دو سرادت دي زستاسو د انګلند او د امریکې MRCP لوړه جاړما خپل ځامن نه جاړم ملنګان دی او درویشان دی او پزمکا ناستا سرت عادت دی زستاسو ځامن د امریکې فاضل شو د جاړما د مری کیډټ او د مری پبلک او د مری کانوینټ کالجونو سټوډنټان جاړما زما پکور کې تورا کټوای نه جاړم ستا پکور کې بلو پرنټ نه جاړما
मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर मुर्दाबाद। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हदीस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद। बिजलीगर मुला पतो पौला बिजलीगर मुला चशेद मुर्दाबाद जिंदाबाद। ज़माज़िदानु अर्ज़ में दाओ चिज़ान न जाणम ज़स्तासु बंगले जाणमा स्तासु अगा गुसल खाने जाणमा चिकमा यो गुसल खाना पे 1-1 लाख रुपए जोड़ा दा आधा गुलो ज़ैम जाड़म चिद से पाक ज़ैब ब्या चरतई चितबब के गुल के आगदी जाड़मा। ओ बदबख्ता ज़खुदा मल्क जाड़मा, ज़खुद मल्क बका ग्वाड़मा, ज़द मल्क सालिमियत ग्वाड़मा चे मल्क वो ज़बब के उमदगा मलंग और दरवेश द ज़माने मा तब उमदगा सरमायादार घटाएट जामनम सहबा सहबान खजिम तुर्के आसपे मजीब उमताज हुकावे मद पर मजीनिश जमुलायम बिया तमाता तालीम अफ्तम न हुए ता खलक चिखपलू की कीनी वही मुंगा दा पढ़े लिखे खलक जी पढ़े लिखे मुंगा दा खलक दा मुलियांगी यानी मुलावर तो जाहिल पढ़ा लिखा दुआ चाहता वही चीचा अंग्रेजी वेली चाची कुरान वेली आगे तब पढ़ा लिखा न हुई सेंसिबल खलक ग्रेजुएट खलक दुई चाहता वही चाचे द पेरंगी जो बड़े रस्ता करी ग्रेजुएट और सेंसिबल दुआ का चाहता न वही चीचा द मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बसदा करी ज़माज़िदान नु अर्ज में दाओ चे कदा लानत पदे सरहद रावाउड़े दो तोल मरबद चीली मोर तरकमा पूरिद चीली द सर खैर वाड़ी परुनेम दर के 50 मलेशे वाला वजली दी परुनेम स्ताप सरहद बांधे 2 अरब 2 वर्षर नूर चा अफगान मुहाजिर ते पैसे उड़े पैसे ते उड़े दुए अलाल कड़ तो नास्ते आला 8वीं तरमीम में बिल पास गए और सरहदा तो दी खलक की मकीगी लग्या दे वो तप बिस्तर द बेगमाए कभी खूबना तप बिस्तर द बेगमाए कभी खूबना जमा पमख की उखेलारे जोड़विना बदबख्ता तप मजो के अख्ताए और जमा बची कबाब की लगे न ज़माज़िदान अर्ज में दाओ चिदे मुल्क ला जो साता है तदे मुल्क हिफाजत हो गए तासो गो रहे तो कश्मीर पर सरहदा तो साथ दे समूंग फौज पर दुनिया की मिसाल न हो ओसिम पर दुनिया की मिसाल निश्ता आगमड़ के दे कश्मीर पर सरहद दामुंग द पारा सन्नेक फाल न दे नन आगा इंतु चता सुबवे च सल पापड़ दे याव लवड़ दाबंबी सल पापड़ दे याव लवड़ आगा इंदू वाले नन स्तापस बेगमो के पड़े चोले दे और द मतारी होंदे दे गड़ई वले आगा दे जका गड़ई चे पागे के गोरा द प्रति मल्क मोटर निश्ता पागे के गोरा द प्रदिमल तोपी निष्ठा द प्रदिमल टेंकुना निष्ठा
هغه خپل جوړی کړی دی او نن ستا په سمندر کې چلیږي لګیا دی بحری بیړې ایټمی نظام دا وګورا روس تیریږي امریکا تیریږي په سلور بولی ولا راځي ولی وزیر اعظم وګورا او مغه د 2.5 پیسو ټوپای او د 3 مینو کمیسه اغوستي کني اغوستي موربه او مغه د 5 مینو ساړي تړلې وا او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وا د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم دی او د ململ د 100 پیسو کمیسه اغوستي نن تاسو د 3 کسانو وزیران یې کله یو برش پسان مګي کله بل پسان مګي کله یو مګي کله صاحبنم جنډي خوخيږي او نم موټرې خوخيږي چرته زې پونګي درته والي کیږي ورشه دغه بنگلې مو ګوره او تاسو خپلې مو ګوره نن د قوم بجټ چرازي د قوم مړای په ولی غوسیږي زکه غوسیږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي په ملک پټرول ولی ګران شي اوړه ولی ګران شي چینی ستاد ملک پیداوار دی ولی ګران شي په متیازو کولم ټیکسونه ولی ولګید زکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي د ملک د بیگماتو اخراجات نه پوره کیږي هغه اخراجات پورا کول د پاره لاندې سطح خلق مړای غوسي شي زما یو کور د زپکه اوسېګم په ما دی ولی ټیکس ولګي ولی زما یو کور دی په ما دی ولی ټیکس ولګي دا کوم انصاف دی دا دی هغه گروپ فتوا ورکی هغه گروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت گروپ جوړ دی چې اسلام په تیزای راوړو ا دې فتوا ورکی چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي د سکلو بودی په ما ولی 15 روپۍ میاشي ولی په دې ملک زدا حکم نه لرم چې مفت وبوست کمیټه کې بجټ خود شیباغ په فنکشنونو تباہ شو ټول اخو د شیباغ فنکشنونو خوړو نو فنکشن باندې چې لس لکه ولګي اب زمون سرمنې نه نو باسي 10 روپۍ ریړه دی ولی مزدور ورکی کمیټه له ولی پرېړه کې مې ټیپری خېدي خرڅېږم نه بیګاله راته بچی نه هردي او استاد کمیټه دې 100 روپۍ میاشت ولی درکم په دې ملک زدا حکم نه لرم هیڅ بنئ او کده شاهانو خرچونه کم تاسو مساوات وای مساوات نن ستا په ملک سوشلیزم وګورا او بریاوی کی لګیا دي تدلته ګرځي شیعاګان لګیا دي ابو بکر پناه کو سنیا لګیا دي نه دوی پناه کړي دوړه پتو پاو لګي هی خدایم سټیو باسا سوچو کوي بدبخت کم بخت قوم نه شرمېدلو سوچو کوي ملک د سشیخ کار کیږي لګیا دی سوشلیزم ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي ته د ابو بکر او د علي فیصله کې د خدای د وجود نه منکر په ثوابای کې وګوره یو تحریک شروع ده چې عذاب قبر نشته والباس بعد الموت چې ده دا ټکوسله ده چې مولیانو رئیس دی ټول نوې پوت چې ستا کم ده دا په دې قهر اخته کېږي لګیا دی
اتی غوږ کې ودرې ته دا غواړې چې ابو بکر او علی فیصله وکم ستا آئنده نسل چې دی دا به روسي وي یا لکه ستا آئنده نسل چې دی دا به ټول ډمانی د وی سی آر د برکته ورشه ناول کی سینما وګورئ په پنډای کې اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنٹ وی د شپې ورشل ته د زنانو بازار وګورئ دلته یو تیګړې ځوړن کړي ټوله پر باندې دوش راشي مازیګر صدر روډ وګورئ صدر روډ لکه یوازې دا توره نه ده چې مازیګر کې ورته ورځي یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دغه توره ده شیعو ته وایم چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو سبا لسم محرم دے امام حسین سر قلم کیگی بی بی زینب ته خیمه نه راووتا حسین جنگ په ځای پرېښو او زینب د لاس نه ونیوه او خیمه ته دننه کړه ورته وی او زینب که په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به سطر کړې شوې خدای به جزا درکړي دا خدای امام حسین په هغه وخت کې تقریر و چې سره د تورو لاندې بی بی فاطمه پنځتن پاک کې یو بی بی فاطمه هم ده کنه پنځتن پاک یوازې دې ته وایي چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجا کی کہندے نشي پنجا ده پنځتن پاک کی بی بی فاطمه موا دیکھو گورے پنځتن پاک کی بی بی فاطمه موا چې وفات کېدن وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي د ورځې دویمه دا چې زما کټ جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپڑا چرته پردې سړی او نګوري جنازه مم د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپڑا مم پردې سړی او نګوري الله دا بی بی فاطمه وا د بی بی فاطمه د صدر د عالم ما ته ګوري ما ته د بی بی فاطمه د صدر د عالم چې د کفن کپڑا اوم پردو سړو نه پټولا زمون د صد خزو د سطر څه عالم دی خو ګوري مونږ قرآن منو دواړه ډلې اغیه منی مونږ قرآن سوئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر دې سړو ته وایي چې خزه وګورئ نظر ښکته کړئ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او خزو ته مو وایي چې پردې سړی چرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما دا قرآن ویلی دی دا بجلیگر مولا خبره ده قرآن وی خزو تم چې سړی تب نګوري لاندې بګوره او سړو تم وی خزو تب نګوري لاندې بګوره راشد قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګوره یا په کوچی بازار کې وګوره
38 کاله د پاکستانو شو د خزو سودا ختمه نشو اور سحر روزی څاخلی ز کله کله دا کیسه خانه نه پدې لار داسې راځي نو داسې یو جلوس روان داسې وکړي رومان دې ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح د پاسه به صاحب د زمونږ د غیور قوم خزی راشي پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنم آب پیراشي تاسو څنګه دي کپڑا خانه تیرا وشم ا دکاندار مخکې تیرا شه مخکې حال تببل چونډه ورته ناس تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې په خوابه مولیانو مسلې کولې چې کومه خزه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي مالوس د چا نکاح شوه نو ماتيږي بچ شي نکاح شوه نه ده نو مات بچ ماته د خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوه نه ده نو ماتيږي بچ دا زمون ملک دا زمون اوس دوی وای چې دا خزبه بنديږي څنګه یو منټ یو خزه سرلان دی او په پاس وړاندو کتا سو د خزو بوی ولیدو په سرکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوځي صدر کې आवाज وشو چې یو شعر اوته د خزونه پوزي وکړ هغه نو ګوربيجو په ټول صدر کې وګرځیدم دارو د پاره خزانه وا اوره خزا چې ګردي پسته مو داسې چل کړی چې رښتیا چرته راټوکلی سحر بو صاحبہ پلانی ځای کې خزه نه پوزا وخوړه رښتیا کېده بنا بالا مانه ته سړی راغی چې کابل کې یو خزه نه بیګا پوزا ووا هغه ورځ یو افوا شوی و تاسو ته بیادی چې یا کتوت نه بار یو خزه خره شوی ده اوریدلی الکه څنګه خره شو وی خزه نو ما چې واورید نو مالی یو نه دخره ډېر خري لکه دا څه غول خوري یو خزه خره ده کوم خزه چې شپه ورځ بار ګرځي اخره ده نو خري ډېر دي یو غریب نه ده خره شوی ټول خري رااله چې کوئی عورت گدی نہیں ہوئی خیال مراد خان اخبار کراله چې بیت الله شریف کې چا قران خوړل هغه سړی نه چمچورای جوړه فوټو یې ور کړو ټیک شو سکال چې اجیان څه مالاله کا دا پتال ته کوي چې دا رښتیا سړی چمچورای شوی سعودي سفارت خانه اعلان وکړ چې 200 کم چمچورای ممچورای نه دی دا څه غلط خبره چا کړي دا نه چمچورای شوی نو ما دې بدبخت قوم ته وي چې سره ناجائز قران خوړو او هغه مار شو یا اجدها شو یا چمچوره شو نو د کچرو غوانو ته هیڅ سبق ته حاصل نشو چې ټول اورس په دې کچرو کې سیوا د دروغونه او سیوا د دروغو د قرانونو نه بل کار نشته ٹھیک ده د مال منډای د بېمانو هیڅ سبق ته وانه غستو چې و چې میخه د بلار به پنر خرڅي خدای ته وګورئ د ابوبکر نامه مالی خدای ته وګورئ د علی نامه مالی
خدای ته وګورئ د زینب نامه ما علی، خدای ته وګورئ د فاطمه او د حسن او حسین نامه ما علی، خدای ته وګورئ د خپل خلو ته وګورئ، د خپل شکلونو ته وګورئ، د خپل بوتاړونو ته وګورئ، د خپل نمونو ته وګورئ. وی هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب، هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست. وی کزر گنا زلا خلپ مشک و عنبر و وینزما، اغه نه بادم چستا نام پیالم په خدای قسم جدام بے ادبی دا. زمون داخله زمون خلی ډیران دی، په ډیران د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی نامه څنګه کما خله چې شپه ورځ بکواس کوي، کما خله چې شراب سکي، کما خله چې سیګریټونه سکي، کما خله چې پایپونه سکي، کما خله چې حرام خوري شپه ورځ، ا د دې قابل ده چا د پنځتن پاک نامه پیوالي؟ د دې قابل ده؟ زما عزیزانو مونږ پورې هغه خلقم پلیتیږي لګیا دي، مونږ خو یو پلیت ډنډ، نو چې خپل ډنډ ته داغي نامې را وغورځو هغه مونږ ځان سره پلیتو. ابو بکر الله ابو بکر دیکھو وګورئ د پیغمبر نرسته ابو بکر خلیفہ ش د خار نبار یو بوډای خزا اوسېدا، نو ابو بکر په سار وختي په تیار کې لاړو، بوډای له بیزه جارو کو منګه به ولا راډک کو ضرورت د ورځې به ورته کې خو بیا به تلاړ. حضرت عمر بم دا کار کول، ورځې عمر لګ وختي لاړو چې ګوري څوک جارو وਹੀ لګیا دي، چې نږدې ورغه عمر فاروق وی چې ما وکړه فیضا هو صدیق، ابو بکر صدیق امیر المؤمنین او بار د ملک نه به بوډای تا په جومپړی کې جارو والا او منګه به ولا راډک. ابو بکر بیا ابو بکر چې پیغمبر وی مال راوړی د جهاد تیارې کیږي، مال راوړی، ابو بکر زی او کور کې جارو وਹੀ او ور څروړي او خدمت کې پیش کړ جارو. عمر زی نیم مال راوړي او نیم پریدي، مال راغه تا سمرا راوړو جندم تا درې مېسا چا څلورما، ابو بکر تا سمرا راوړو او تو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی زما د محبوب د خلینا بد مال لفظوزی والله چې مال نامه وا امه پکور کې نه دی پرې خزست کستا د خلینا د مال ټکه وته. هغه ابو بکر چې بیعت ته وشو نو سحر صادری بوګه چولی دی منډي تروان نن ته چې حلف وفاداری اوچت کې نو تاسو ته چل کوم نیت خدای په سیلاب یا وسا مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د عمل کې دا چمچي ډېرې زیاتې دي، چمچي په مولایانو کې نشته. دا ساربه چې خپلو کې ولاړی دا سه دوه خبرې کوي نو د مولا ورته سه خپل چنګنی وي ټول ور پورې و خاندي. دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تخلواز نیت څه چل شوی دی، څه چل شوی. مولا یو مستقل وقار پکار دی، یو شان پکار دی. کم سړی چې د غلو ډک دی زباغه ته چوکره کې ما سینه کې هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو. آپ زد دې
کوسډبو دروازو ته وړم د دوی دروازو ته وړم اخلو کړ تاسو ته وایم چرته صاحبہ ځانو پیژنئ خدای پرېخه وای په ایمان چې په دې کائنات کې د خدای نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته داغه نه لوی مشفق بل څوک شته داغه نه لوی طاقت د بل چا شته داغه نه لوی ورکون کې بل څوک شته داغه نه لوی مهربان بل څوک شته نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټه تا سره ای نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي شرم نه درځي خدای تاسو پرې په دې ملک یو ګورئ بدبختو کچرته आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او مراد په حاصلې ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی الا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي او یو څو ورځې وو ارسلان اوس دا بلېسار نه لاندې دا زیارت نه دا دکې وګورئ سال جوړ کړی دا سال د خزو سره قیامت برپا کړی دی و بدبخت او ظالم قوم اسرقت او ګورا اغه رشت او ګورا اغه لپنګانو لچرانو لوفرانو تو ګورا او ځوان خزي دغه زیته ورلې ګلو تو و شرمې دلی عمل کا حکومت ورته پولیس درولې دی چې څوک زنانه نه چیړي زنانه نه چیړي یو افسر ماته وی ویرا پلانی الک له ډیره سخته سزا ورکوم مال ولې ویل جنا کوي چیړي مال کمزې کی چیړي ویل په سړک چې رواني وای مالی له خود نر زامن دي د جنکو څه کار دی چې په سړک ګرځي ولی الکا زه د لس ورځو نهارې او د مجمد د پولاو راته مخکې کېښوه او راته وی چې دا ونه خوري بچ بشمه بای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه هم خره دي نو دوی به څوک راټینګوي خدای ته ګورئ دا ملک به څنګه د حیا او د غیرت ملکیږي څنګه به کېږي مونږ خو تباه شو زمون خو بیړی غرقه شوه والله که بجلیګر ملا جنت تلار شي چې په دې قوم کې اوسېږي والله که جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتوتونه تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې اچولې چې سړی مړ شي او صاحب دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي برې شي چې توتي شي او پاس په جنت کې برې شي په داوی درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناس چې چا په ژوند د قرآن یارانه نه وه کړې چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه و پیدا کړی چا په ژوند محمد رسول الله په نقش قدم باندې تلنه وکړي والله که په قبر کې قرآن ورته په سینه کېدی چې خدای یې پرېږدي په سینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرېږدي ولې د دین څه ثبوت شته اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړی متعلق وي چې دغه په ژوند زه نه منلم خو زما خدمت ډېر کړی دی
د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شفارس کوم. الله ورته څه وایي؟ وې پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه منله نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شفارس پرېږدما. نن ته دې خوب کې موده دا خوبونه هم ګورې لګیا یې چې چرته پیرونی سے نه بس مونږ د داسې سړي په جولای کې ځان اچولې چې پوهېږه په قیامت کې کار پوهېږه. نه قرآن وګورئ، قرآن وګورئ، قرآن. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کرامت په دوی عملو او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملي. الله وی دا غوی د عمل تپوس بتان نه کیږي. ار سړی به خپل پیټه په سری. قرآن وګورئ بیا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. هر انسان تبا خپل خپل چټای په غاړه کې ځوړند. قرآن وګورئ. یا هو قرآن غلط دی، دروغ دی، سچ دی یهودو د نصاراو دعوا. که قرآن صحیح دی نو قانون دا دی. عزیزانو نن ته د خپل خولې ته وګوره چې ته د عمر نوم په کومه خوله دی. عمر د شپې گشت کوي لګیا دی. یو سړی ناست دی ښځه یې ناجوړه ده جاړي. ولې جاړې؟ ښځه مې ناجوړه ده بچی پیدا کیږي هسې نه چې چېرته مړه نشي. عمر لاړو خپله بیبي راوسته او قسم یې ورکو چې د دې داسې خدمت وکړه لکه چې د چا خپله خور او یا یې مور. زما عزیزانو عرض مې دا و چې موږ د دې ملک دوستان یو. دا ملک حیا شرم او غیرت غواړو. اخیری کې یو خبره واورئ، سبا به بیا جلسې ټوله شپه په تاسو نه رونوم. زمونږ د انجمن د سپیرو انجمن دی. خوار مور مړي پلار مړي. نه مونږ سره د شیاګانو غوندې دولت شته او نه مونږ سره د بریلیانو غوندې دولت شته. دا جلسه قسم په خدای دی چې تا او ما نه په چندو باندې. اوس دا مرګري وای خپل لوډ سپیکر او خپل انتظام ټیک کو 10,000 روپے په کار دی ورته 10,000 او تاسو به ورکوي وربکي لا سوچت کوي. خدای مخوار نه کړی اشتیا لا سوچت کوي. اوس هغه جیب ته ومن وکې دی پرې د نره تقدیر هغه جیب ته د لاس ومنډي چې کوم کې پیسې دي ومنډي لاس ومنډي پردار. عزیزانو 1500 روپے به د انجمن ته زور کوم د خپل انتظام ټیک کولو د پاره. 1500 به زور کوم باقی به سبا جلسه ترازی خو پیسې تشک اوتی نو سلور واړه کتابونه بمرانی سي راوړی دلته واچوي. بسم الله کوي دعا وکړي. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها. دعا وکړي په اخلاص چې یا الله مونږ ته د دین حق د خدمت توفیق راکړي. په اخلاص دعا وکړي چې یا الله د پاکستان قانون زمونږ په ژوند مونږ ته قرآن او حدیث وښایه. خدای د پاکستان قانون قرآن کا. اے الله څوک چې دې قانون مخې ته روړې اٹکاوي خدای ته تباہ او برباد کړي. خدای د دې ملک قانون قرآن کا. اے الله بیرونی خطرات چې څومره دې مرګ سره لاحق دي خدای ته په خپل قهر واړې زمونږ ملک ته په خپل امن او امان کې اوسه. په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله روس تباہ او برباد خدای روس تباہ او برباد کې د روس مرګري تباہ او برباد کې. خدای د افغان مهاجرو
बाइज्जत तौर द खपल मुल्क सबब का खुदा हिंदुस्तान राजीव गांधी मुर्दार तबाह के, अमरीका तबाह के, रूस तबाह के, चीन तबाह के, इसराइल तबाह के, खुदा टोल